أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. قسم دے پراخ کنکو پسختی سرام. والناشطات نشطا. او قسم دے پرانستونکو پرانستل. والسابحات سبحا. وقسم دے پلمبو وخنکو لامبی وخل. فالسابقات سبقا. نو قسم دے پوڑاندی کیدونکو وڑاندی کیدل. فالمدبرات امرا. نو قسم دے پا انتظام کونکو دا امر. یوم ترجف الراجفه. اغا ورز چو بلرزیگی لرزیدون کی. تتبعها الرادفه. ورپسی براشی رستراتلون کی. قلوب یومئذ واجفه. زڑون با پدغ ورز درزیدون کی. ابصارها خاشعه. سترگی بی کزی. یقولون وایدی ائنا لمردودون فی الحافره. آیا مونگ واپس کیدون کیو زور حالتا. ایدا کننا عظاما نخرا. آیا کم وقت چیو مونگا اڈو کی زاڑا. قالو دی وائی تلک اذن کرت خاسرہ. دا پدغا وقت دوباره راتلل تاوانی دی. فإنما هي زجرة واحدة. نو یقینا ددغا چغیوا. فإذا هم بالساهرة. نو دغا وقت بدیو پڑاگئی. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. سورت شروع د قسمونو نکی. دا قسمونه په بعضو صفاتو باندې خوړلی شوي دي او د دې صفاتو موصوف څوک دي نو د دې تعیین په دې ځای کې نشته چې دا د چا د پاره دا صفات د چا ذکر دي. مفسرینو په دې باره کې مختلف قولونه دي. یو دا چې دا صفتونه دا د هغې ملائکو دي چې کم ملائک د انسان نه سا اخلي روح قبض کوي نو دا د هغوی صفات دي. والنازعات غرقا. هغه ملائک چې د کافرانو روحونه اخلي نو په بدن کې درجوره پورې ورننوزي او په زور باندې راوباسي. والناشطات نشطا. هغه ملائک چې هغه د مؤمنانو روحونه اخلي نو انتهایی په نرمۍ باندې داسې لکه چې یو اسانه غوټه پرتی او سړی پرانځي یا داسې چې یو ساروی چا تړلی داسې اسی هغه تار تاو کړی او هغه له غوندې معمولی زور وکړي او په هغې سره هغه پرانستل شي او آزاد شي. نو دغه ملائک. والسابحات سبحا. هغه ملائک چې هغه لامبو وهونکي دي نو لامبو وهونکي پس سره یا خو د دقه د انسان په بدن کې دننه سیر کول لامبو وهل یا لامبو وهل د اسمان نظمکې تراتلل په دې منځ کې دا لامبو وهل دي. فالسابقات سبقا. بیا دغه ملائک د یو بل نه وړاندې کیدونکي د یو بل نه سبقت کوونکي په تیزۍ سره دغه روح اخلي او په تیزۍ سره وړي. فالمدبرات امرا. او دغه ملائک انتظام کوي دیو ته چې د کم سیز او د کم یو کار امر او حکم شوی. نو دا د ملائکو باندې وی دا صفات د ملائکو دي د بعضی مفسرینو د اکثر مفسرینو دا رائے ده.
او د بعضو مفسرینو دا رای پکې هم شته چې دا هم صفات دا د هواګانو دي، لکه څنګه چې په سورة المرسلات کې تیر شو، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. نو دا غوی رای دا چې دلته هم دا صفات دا د هواګانو صفات دي. که د ملائکو صفات شي نو د مخکنی صورت د دقی آیت سره د آخری آیت سره تړون دی چې انا انذرناکم عذابا قریبا، چې کله مونږ د عذاب قریب نه مراد مرګ واخلو، تاسو مونږ یرو د نږدې عذاب نه چې هغه مرګ دی. او چې کله د دینه مراد هواګانی شي نو د هواګانو به څه مطلب شي، والنازعات غرقا، هغه هواګانی چې په تیزی سره په شدت سره چلیږي او د سیز ویخ ته کوزیږي د ویخ راو بس، داسې د هواګانی چې هغه ګرځنه غوندي هغه سیزونه د ویخ راو باسي، نو دا د عذاب هواګانی دي. د هغه هواګانو صفت دی چې هغه د عذاب د پار را لګل کی. والناشطات نشطا، عام د سحر هوا او خوږه هوا، بهترینه هوا، نرمه هوا، دا غي باندې سبق قسم. والسابحات سبحا، هغه هواګانی چې بلاغي سره هغه لمبو هی په فضا کې او د ځان سره سيزونه هم وړي لکه وریځې وغیره. فالسابقات سبقا، د یو بل نه وړاندې کېدونکي پتلو کې. او فالمدبرات امرا، د الله رب العزت حکم د هغې انتظام کوونکي او هغه پوره کوونکي. نو د دې تعلق هم د هغې انا انذرناکم عذابا قریبا سره چې هغه هواګانې یو قسم هغه هم دی چې په انسانانو باندې په هغې سره عذاب راځي، د دنیا عذاب، د دنیا عذاب په دنیا کې عذاب راتلونکی. دا ټول قسمونه دلته ذکر شو، جواب قسم ذکر نه دی. او جواب قسم په اصل کې په دې ځای کې محذوف دی او د دې معلومیږي د نورو ځایونو په دې ځایونو لکه سورة المرسلات کې چې دغه قسمونه خوړل شوي دي، په هغه ځای کې هم د مفسرینو دوه رایګانې وشي، یا د ملائکو صفات دي یا د هواګانو صفات دي. نو الته د دې جواب قسم ذکر کړو، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. سجل تاسو سره وعده شوی دا د دوباره راژوندې کېدو او د حساب کتاب کېدو د بدلی مې دا خامخا راتلونکي دي. لتبعثن ولتحاسبن، تاسو به خامخا دوباره راژوندې کولې کېږئ او تاسو به دوباره تاسو سره به حساب کتاب کېږي. کم الله چې دا نظام چلولی دی، دا ملائکه مقرر کړي دي، ستاسو روحونه د الله په قبضه کې دي، د الله په اختیار کې دي، نو ستاسو خپل مرزي نه چلیږي چې نه مونږ به دوباره نه راجمع کیږو او مونږ به دوباره نه راژوندې کیږو، مونږ سره به حساب نه کیږي. په هغه الله بس تاسو د روحونه دوباره بدنونو ته اچي او تاسو به دوباره ژوندون راځي. او کوم الله چې د هواګانو نظام چلولې په کامل نظام سره، په کامل طریقې سره، هغه الله په دې خبره قدرت لري چې تاسو دوباره راژوندې کی. یوم ترجف الراجفه، دا به کله هغه ورځ چې سخت ولرزيږي زمکه. ترجف الراجفه، راجفه نه مراد که زمکه واغستلی شي او دا فعل لازمی شي، نو مطلب دا چې زمکه باندې به سخته زلزله راځي. تتبعها الرادفه، په دې پسې به دوباره ورستو راتلونکي هم راشي. یا خو مطلب دا چې په زمکه باندې به زلزله راشي، نو دا هغه اولنۍ زلزله مراد ده چې څنګه دغه شروع شي او دغه زلزله به بیا ودرېږي نه، بلکې په دې پسې به را روانې، نورې پسې را روانې. او یا مطلب دا یوم ترجف الراجفه، چې د ترجف الراجفه نه مراد مونږه لومبنۍ شپېلې بعضې مفسرینو اخیستې ده. یوم ترجف الراجفه، د ترجفو فعل بیا متعدی او دلته مفعول چې دی نو دا به محذوف. یوم ترجف الراجفه، کله چې ولرزي لرزونکي هر یو څیز لره په کائنات کې چې څومره څیزونه دي، چې کله شپېلې وپوکلی شي نو په کائنات کې ټول څیزونه به ولرزولی کېږي، هغوی به
ختم شي تباه بشي هلاک بشي یوم ترجف الراجفه نو د دې نه مراد هغه اولنۍ شپېلۍ او تتبعها الرادفه د دې نه مراد دویمه شپېلۍ چې دویمه شپېلۍ کله وپوکلی شي او په هغې سره خلق دوباره راژوندي شي قلوب یومئذ واجفه عامه ورځ نه ده ډېره سخته ورځ ده چې د هغې اثر به د انسانانو په زړونو باندې په دغه ورځ باندې به د انسانانو زړونه واجفه یریدونکي وي د یرې نه به د خپل ځای نه اخوا دېخوا کېږي او د یرې نه به ګډوډ کېږي قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه د دغې زړونو والا چې کومو خلقو باندې دغه هیبت او دغه خطرناک حالت او ډېر زیات یره راغلی او د زړونه ډېر زیات درزیږي د دغې خلقو سترګې د هغوی نظرونه دا به کوزي ذلیله وي او په دې باندې به عاجزي ښکاري ابصارها خاشعه دا کم خلق دي په دنیا کې د دې خبرې دادي یقولون ائنا لمردودون فی الحافره دیو دا خبرې کوي لکه په سورة النبا کې په شروع کې دا خبره ذکر کړې ده عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون کلا سيعلمون ثم کلا سيعلمون نو هلته یې ړومبی د دیو دا طرز عمل ذکر کړو چې دیو د بېځایه تپوسونه کوي او بېځایه خبرې کوي بېځایه بحثونه کوي او په هغې باندې ورته بیا یره ویلې وه دلته یره مخکې کړه او بیا د هغې نه وروستو د هغوی هغه ناکاره صفات او ناکاره خبرې هغه ذکر کوي یقولون دی وی ائنا لمردودون فی الحافره آیا مونږ به دوباره خپل زوړ حال ته راځو چې څنګه مخکې وو نو هغه شان به دوباره یو اذا كنا عظاما نخره چې کله مونږ بیخي زاړه شوي یو هډوکي زمونږ زاړه شي نو بیا به دوباره داسې راځو اذا كنا عظاما نخره نخره ډېر زړېدو ته وي زری زری کېدو ته وي ډډېدو ته وي چې کله مونږ په داسې حال کې دوباره به خپل ځای ته راشو قالوا تلك اذا کرة خاسره نو بیا دې وایي د ځان لپاره دا خو بیا ډېر د تاوان کار دی دا خو بیا ډېر تاوانیان یو مونږ ځکه چې کوم مونږ خو په دې څیز باندې یقین نه ساتو بیا خو مونږ تاوانیان شو نو د دغې خبرې د دیو د دې خبرې جواب فانما هي زجرة واحده دا څه ګران کار نه دی د تاسو چې کومه خبره ګرانه ګڼئ نو دا هېڅ ګران کار نه دی صرف یوه چغه ده د دې کې د چغې نه مراد هغه دویمه شپېلۍ ده چې کله دغه شپېلۍ ووهلی شي فانما هي زجرة واحده صرف دقه یو اواز وشي بس په دقه ټایم باندې به تاسو به ځان وینئ چې په میدان کې به فاذا هم بالساحره چې تاسو به داسې میدان کې چې په هغې کې به نه څه لوړې نه به پکې څه لوړی نه به پکې جوړی بلکل صفا هموار میدان فاذا هم بالساحره میدان د محشر چې کله دیو دویمه شپېلۍ واوري راوبوځي د ځمکو نه او میدان ته به شي د حساب کتاب دپاره سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه